نغمې ولې خپل خاوند ته زهر ورکړي وو؟ که غواړئ چې تاسو هم خبر شئ نو دا ویډیو راسره تر اخره پورې وګورئ او که تر اوسه مو زموږ چینل نوی سبسکرایب کړی نو زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. دوستانو، نغمه او منګل خو ټول پیژني چې تکړه سندرغاړي دي، خو د نغمې او د منګل د جدایي باره کې هره ورځ یوه نوې خبره په سوشل میډیا باندې راځي. نن درته د دوی داسې خبره ښکاره کوم چې دا نه سوشل میډیا ته راغلې ده او نه ترې ډېر زیات خلک خبر دي. دوستانو، دا کیسه د منګل یو نږدې دوست همایون په یوه ویډیو کې وکړه چې کله د نغمې او د منګل منځ کې لانجې روانې وي نو منګل نغمه ووهله او ډېر زیات تشدد به یې پې کولو چې په هماغه شپه نغمې خپل خاوند یعنې منګل ته په څه کې زهر اچولی وو. کله چې نغمې د منګل هغه خراب حالت لیدلی و نو بې صبره شوه او د منګل همدغه ملګري همایون ته یې رنګ وکړو چې راشه د منګل ژوند په خطرې کې دی. که د نغمې زړه هر څومره ډک و خو په دغه حال باندې نو صاحب او بیا یې د مرګ نه بچ کو. اوس نغمه او منګل دواړه جدا شوي دي او کومې خبرې چې په سوشل میډیا راځي همدا د ډېرې مینې وجه ده، ځکه چې منګل په خپلو انټرویو کې ویلي دي چې زه نغمې پسې ډېر زیات خپه یم. نو دا وه زموږ نننۍ ویډیو. که تاسو د همایون د خبرو هغه ویډیو کتل غواړئ نو موږ ته لاندې کمنټ وکئ، موږ به تاسو ته درسینډ کړو. او که زموږ چینل مو نوی سبسکرایب کړی تر اوسه پورې نو زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی الله سپارم.